زموږ نننۍ مشاعرې ته په اروپا کې د افغانستان څخه او د نورو هېوادونو څخه یو تعداد ډېرو ټولنو او اشخاصو پیغامونه رالېږلي دي. خو د دې لپاره چې وخت ډېر ضایع نه شي، موږ به یوازې د هغوی نومونه واخلو، هیله ده چې خفه راڅخه نه شي. نو په دې لړ کې په انګلستان کې د افغانانو کلتوري ټولنې، د لیکوالو کلتوري ټولنې پیغام موږ ته رارسېدلی دی، د هغوی څخه ډېره مننه کوو. همدارنګه په سویډن کې د افغانانو کلتوري ټولنې پیغام رالېږلی دی. د پښتونخوا پوهنې ادارې د پېښور څخه پیغام رالېږلی دی. د خاص کونړ کلتوري ټولنې په کونړ ولایت کې موجوده ده، هغې موږ ته پیغام رالېږلی. د ستوري غږ مجلې او د کونړ غږ مجله چې ادارې په کونړ کې دي، هغوی موږ ته پیغامونه رالېږلي، مننه ورڅخه کوو. پښتونکور کلتوري مرکز چې په بون کې موقعیت لري، هغوی پیغام رالېږلی، مننه کوو. په جرمني کې د افغان سینما تیاتر مرکز پیغام رالېږلی دی، مننه ورڅخه کوو. اسپندیار مسخیل خپل پیغام رالېږلی، ډېره مننه ورڅخه کوو. همدارنګه شکیب سنین د ځلا نیټورک مرکز استازي موږ ته پیغام رالېږلی، مننه ورڅخه کوو. او نسیم کاکړ